علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او دا وخت د امریکا ورجینیا ریاست په یو کلیواله سیمه یعنی شننګډووا کې ما شننګډووا دا غریزي علاقه ده مخامخ به تاسو ته د غرونه مخکاري نور په پریوتو د وخت مازیګر ده او کلیواله علاقه ده څنګه چې په کلی کې پیشوګان او سپیو چرګان کولو ګرځي نو دلته کې ماغه شان سچويشن ده او دا د ټک ټک کیږي سپیم خلکو سره سپیم نه نه خوري دا یو کور دی دا مې چاته خودنه نه په یو لاک مطلب د 2 لک ډالر باندې لس شوی دی نو دا مې خرڅو نه خرڅو مې داسې چې تاسو ته ما ویلي زه پارت ټایم چې کوم نه د کورونو کاروبار کوم کنه اخلم او خرڅوم نو دا کور مې خرڅو نن یو کس ته مې خو راغلی نو د خو تا خانه ډیر زوړ دی په قانون 1923 کې جوړ شوی 1923 کې قانون 1923 کې جوړ شوی دی تاسو ته خیمه د لندني پورشن کې هو کرایدار دي تقریبا ټول کور په 1500 ډالر باندې په کرایه تل دی خو تا خانه ده تا خانه ته وګورئ لکه بلاکونه او کلی هغه ته کړي وطن را یاد کړه هغه جن زاړه چیزونه دی پکې ټول ډیر زوړ دی او دا پکې بوایلر لګیدلی دی یو چې کوم نه گیزر یې چې وبګرمي یو لاندې سیکشن د پاره دی بل د بره سیکشن د پاره تیار دی بار دی زما راځي خو بره ته ځای خیمه اوس کنه دا ته خیمه دا ګوره انسولیشن دی پکې دا د لرګي کورونه جوړ شي په میاس کې پکې داسې مالوچ دی مالوچ پکې ولیک دی چې هوا پکې نه راځي په ګرمۍ کې ډیر نه په یخنۍ کې یخي ډیر نه نو دا کلیواله علاقه دا ګوره چم گاوند ټول خاموشي دا نور په پریوتو د وخت مازیګر دی ګلرورو او ویرورو راځه او دا پکې چې کوم نن ټرالي ودرول را لاندې کرایدارو سره چې کوم نن داسې غټ سپیره تک تورو او د توګه کې خاطر سره بل کور د گاوند کې دې ته پونو ته وګوره په قانون 1923 کې جوړ دی او د لرګي دی وکړه ټول ستاسو بر ورخیجو کنه اوس دنه ورز دې ترازه تماشه کوي په پونو چې روخیجو کنه نو پونه ټوله ختمې دي لرګي پونه دي او هغه ما سره چې کملګری ګرځي نو هغه دې علاقه کې هغه یو نیمه غنټه سفر کړی ما یو نیمه غنټه سفر کړی بجلی پکې نشته بجلی ته کټ کړی دا د پاسنی پورشن نه بجلی کټ کړی ستار کنه هیر رائټ واو دا بجلی ته کټ کړی دا او د خاطر شو د لیوینګ روم دی لیوینګ روم نه پاس چې کم دی نو دا کچن دی او کچن چې کم دی نو دا بورچی خانه ده کنه بورچی خانه دا پرش پکې پروت دی ور بالکل کلیواله علاقه دا واده خبره کلی کې څنګه چې زمینداری د ټوله پټی دی چا بيزي ساتلې دي چا ګډه ساتلې دي دا پکې ګودر دی د ګودر غاړه ده ګودر غاړه وته څه کوي ما چې لانډري پکې لګیدل په دې کې خلک جامې وینځي او ماشين ته څنګه ښه ده کنه سوم په دې کې جامې سو کو سو وینځو خو په هم او دې کې اوچي کنه یو کې وچی یو بل کې چې کم دینو وینځي او سامسنګ ولا ماشینانه بګی زاړې خې بجلی دې کټ کړه دا خو بر درې کمرې کور دی کنه درې کمرې دی او زه فکر کوم چې 200 خاني دی پکې دغه شانتي نو دا په 2 لک ډالر باندې دی لیست کړی اوس دی خبره شو مازه چې کوم ملګری راته بد ګوري ته ما وې ته مې نیمه پښتوم خو دل خو بس اصل کې لا پورې نه زده کړی دا پکې اوس دنه پکې کلازټ ته او خیر که تاسو په تیارو کې ګرځو منو هغه شانتي خوان بدر نه کی ځکه چې تاسو پرما کې ګرځیدل غواړئ او زما ملګری سره خپل ګرل فرند هم راغلی دا او تم گاډي کې ناشته هاي وته زر راځه کنه نو دا پکې کمرې دي او په شننګډووا کې دی په 3rd سټریټ باندې دی او سره خوا کې چې کم دی نو دا پکې بل کلازټ ته دغه شانتي 3 کمرې بار دي کنه اوس که تاسو ځخه نو ایر کنډیشن پکې خې د ایر کنډیشن دا واشر دی د لوخو وینځلو ماشين دی او دا سره وړو کې فرج دی او بیا وسه د ایر کنډیشن دی او بل پوهه پکې صرف نوی لګو نو ټول زوړ کور دی په کار 1923 کې جوړ شوی دی ثانک یو سو مچ نو ملګری ته مې چې زو لړ بشو ملګری مې را پس روان دی ملګری مې شرمېږي اړ زیات دا خبره چې شرمېږي دا سور موټر ولاړ دی دغه مخامخ وریا ته ګوره سری دی دغه ستنم پکې لګېدل را جاوید صاحب لک سات پاس د ټلیفون کوم اوس خبرې نشو کولای او دا پکې دی خو الګ دی خو نمبر لیکل دی نو هغه ملګری دا نشم خودلې د خپل ناوې دی کې نو له اوس وګوره تاسو بالکل کلیواله علاقه ده کله دی کنه کور د دې ځنه داسې ښکاری دا اوس تاسو وګوره لاندې چې کم دین یو کمره یو باتروم یو غسلخانه یو لیوینګ روم دی او بره چې کم دین 3 کمرې 2 غسلخانې یو بوتخانه او یو لیوینګ روم د ناشته پاسه ځای دی تاکي او مخامخ ټول تاسو ته غرونه ښکاری ګوره تاسو زوم ان کې کنه نو تش غرونه دي دا ته ګوره غریزه علاقه ده کنه دی خو نو اوس به روان شم دې ځنه بزما او دا کورونه چې کم دي دا خو لګ نه وی غونته دي د بجلیستان د بجلیستان چې کم دي دا زموږ د ملګری بل ملګری دغه په ځای کې زمکه کې لګیدل د دې غل 15000 ډالر ورکړي د میاشتې د علاقې ته ډېر راځم دلته ما ډېر ملګری دي دوستان مې دي اټول چې کم دي سپین پوسټ دي ما سره ډېر مینه کوي دلته خلک ډېر زیات مذهبيان دي مذهبيان داسې چې کم دي د اتوار پرز خو بالکل چې کم دي نو کار روزګار نه کوي بالکل هر څه بند وي د اتوار پر دلته بالکل خاموشي وي او هر یو شی چې کم دي نو غلي وي او بیا د کم دي نو سی وتا د
پیشپګ راځي خلک هر څه کوي کارونه هم کوي خو د اتوار ورځ چوټي وي خلک چرچونو ته ځي ګرجو ته ځي ځینې خلک وایي بل ته کلمه وښیه نو کلمه خو ښه خبره چاته وښیه ثواب خبره هم ده خو کیسه دا دومره چې کوم دی په خپل مذهب باندې دومره کلک دي چې والله چې نورې خبرې مثلا کوي هغه پیشو بله راووته غوښې د کوڅه ډبه پیشو ده څه ته چې سټری کیټس ویلې کېږي د ګاډي لاندې تاسو چې به وینئ دغه شانتې نو زه چې زوز د دې ځای نه روان یو نو پیشو به تاسو ته ښکاري چې سړک یې کراس کړو او دا کوڅه ډبه پیشو ده کوڅه ډبه مطلب دا دی چې څه ده چې دغه ویل کېږي یو منټ زه په خپل نیویګیشن کې اډرس ورکوم نو بیا څو پورې چې نور تیاره شوې نه د هغې پورې تاسو دپاره ریکارډینګ کوم نو مونږ خو روان شو دې ځای نه او پیشوګانو ته به هم تاسو ګورئ بله پیشوګان دي په دې کوڅو کې ګرځي راګرځي او دا خبره دا کوڅه ډب پیشوګان دي نو مونږ به داسې کوم ځای کې تاویږو ما ته وایي چې دې ځای کې تاو شه ډینور ایوینیو باندې بیا ته وګوره بلکل چې کوم دی نو ټول کلیواله علاقه ده هغه رشونه او هغه ګاډو منډې تړلې او ازغلونه او هغه به تاسو کېدای شي ونه وینئ ځکه چې ټول خلک چې کوم دی نو دلته کې کلیوال دي یو بل داسې پېژني د سوونو کالو راځي دا کور چې مې ته وښودو نو دا کور تقریبا په کال 1923 کې 1923 کې جوړ شوی دی 1923 مطلب 1923 کې جوړ شوی دی لکه دونه اردو قرآن راځي 1923 کې جوړ شوی دی اوس به خیال کوو چې سړک ته ورکوشو که نه دې کې لږ غونته او سره خوا کې هسټوریک ټاون دی د ریل ګاډي پاټلۍ تېره شوې ده شاته که نه او دا پکې ګرجه ده دا سرې خښته چې تاسو هر دویم قدم باندې ګرجه ده ورسره خوا کې چې کوم دی دا قبرستان دی هدیره ده دا چې زموږ یو ښي او ګه سړک دواړه اړخو ته د هغې په میانځ کې سړک جوړ شوی دی هدیره ده قبرستان چې ورته ویلې کېږي څومره په منظمه ډول که نه سټینلي او پلانې مړ دی پلانې مړ دی الله دې وبخښي که نه اوس دعا ورته کولی چې موږ نور څه نه شو کولی نو اوس به ځو ورو او تاسو د سړک نه هم خوندونه اخلئ نور په پرېوتو دی بلکل وخت ماښام دی ماښام بانک ته یو څو منټه پاتې دی زه کوشش زه په منډه لږه ډېره وامه زه یم چې د ماښام مانځه ده ځان نږدې جومات ته ورسم دلته په لاره کې یو جومات هم راځي که نه نو هغې کې به مونځ هم کوو سپیډ لیمټ چې کم دی نو 15 کیلومتره د 1 غنټې په رفتار سره دی دا ورسره خوا کې چې کم دی نو بل ورځ مې دا ګه سړک ته چې کومه ځمکه راځي دا مې بله ورځ په 50-50 روپۍ خرڅه کړه که نه دا دې ځای کې به تاسو ته ښکاري د دیوال سره خوا کې که نه دغه په 50-50 روپۍ خرڅه کړه او تقریبا 14,000 سکویر فوټه ځمکه وه یو کس وایي زه پکې کور جوړوم نو بس الله دې نصیب کړي او کم کس چې ملګری چې هغه د افغانستان دی په هغه هم خرڅه کړه او ارزانه یې پرې خرڅه کړه ځکه چې قیمتونه زونډ ده الرډي چې کوم دی نو بجلي هم شته اوبه هم شته دلته د ځمکې چې کوم دی نو درې خبرې زیاتې څلور زیاتې کتلې کېږي یو دا چې دا ځمکه خویږي خو نه دویمه دا چې بجلي ورته شته درېیمه دا چې اوبه ورته راځي او څلورمه دا چې د نکاسۍ نظام یې شته که نه دا خبرې ډېرې زیاتې مهمې وي که نه نو ما سره سندره هم ناسته هغه هم چغې وایي سندره زما ملګرې ده هغه چغې وایي راوایي راته نو زه هغې مې حیران کړی ما د هغې ته یې غلی چې اشاره ورته وکړم خو سندره څه کم د 2.5 کالو ده سره پاسه بلکې څه کم نه نو مینت به ورته کوې که نه په ګول ګول زار زار به ورته نو هغه پکې اواز بیا وکړي خو خیر تاسو د علاقې نه خوند واخلئ دغلته کې چې کم دی نو اوس په لاره کې زه یو چیلې هم راخلم چیلې مې اډر کړی هغه به راخلو بیا به پسې چې کم دی نو اول به مونځ کوو مونځ نه پس به چې کم دی نو چیلې راخلم او چیلې نه پس به چې کم دی نو بیا ځان سره خپل ملګري به راوچتوم که نه دا خبره اوس تاسو زه څه ووایم خپلې ذاتي خبرې خو ته نه شم کولی که نه نو هغه کیسې هم دي پکې خوا کې بل چرچ دی خوا کې دی که نه ګاډی خو مې بل طرف ته ورغځولولې خو بیا هم د لارې نه خوند واخلئ کلیواله علاقه ده شننګډو دلته خلک چې کوم دی نو د لرې لرې نه راځي او دا ځای کتو دپاره د دې ځای د سیل دپاره په ګرمۍ کې د خپل چې کوم دی نو خلک وي په یخنۍ کې او د نور خلک راځي په ګرمۍ کې خپل خوندونه په یخنۍ کې خپل خوندونه اوس د ونو ته د غرونو ته د ځنګلونو ته ښکار نن سبا شروع دی د اوسو دلته کې خلک د اوسو ښکارونه کوي که نه نو بس علاقه ده او ګرځو راګرځو پکې دلته کې چې کوم دی کلیواله علاقه ده پټي دي زمینداري ده که نه نو بره پکې ریل ګاډي هم تېرېږي لږ به زه ویډیو پاس کړم ته ما به م واخلم او په ځان به اوبه م وڅښم او سندرې ته به مینت وکړم چې لږې خبرې کمې کړه چې زما خبرې خلک انجوی کړي ښه نو بس زه هغه چې کوم ځای مې تاسو ته یادو چې مونځ به کومه نو هغه ځای ته هم ورنږدې شوم ما ته کارونه ډېر دي نو هم د دې سره به زه وکیل خان تاسو نه واخلم اجازه ته چې چېرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ د نورو معلوماتو لپاره چې کوم دی نو دلته کې تاسو په ګوګل کې کتلی شئ شننګډوه یا پیج کاونټي وګوره PAGE پیج کاونټي دا یو ضلع ده کاونټي ضلعې ته وایي که زه دا ویم یا ولسوالۍ ته وایي که نه څنګه چې په افغانستان کې ورته ولسوالي وي په پاکستان کې ورته ضلع وایي نو هم د دې سره زه وکیل خان به تاسو نه اخلم اجازه ته چې چېرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ او بل وخت به په رڼا کې راشم نو بیا هم دلته کې وګرځوم د لوی الله په امان